قدرمنو لیدونکو نو هغه وختونه به تاسو ته در په یاد کړمه چې کله تاسو ماشوم وئ ماشومتوب او همداسې دغسې لوبې او کلیوالي لوبې نو دا شهزادګۍ مې ولیده چې برقه یې په سر کړې نورو ماشومانو سره یې لوبې کوله نو جوړ په خیر ښه یې ته ما سره خبرې وکړه کیسې به وکړو څنګه دې دا برقه په سر کړې برقه دې څنګه په سر کړې چېرته تلې رښتیا همداسې د چا نه مو ناوې جوړه کړې وه لوبې مو کوله څه لوبې مو کوله ښه خو خبرې هم نه کوي نو دا به تر څو چې دې سره خبرې ونه کړم نه یې پرېږدم ښه نو چېرته به کښېنو او تا سره به زه خبرې وکړم سمه ده ته راځه نو قدرمنو لیدونکو تاسو ته به ستاسو د ماشومتوب وختونه در په یاد کړم چې ما خپله هم داسې لوبې ډېرې کړې دي کښېنه چا سره دې لوبې کوله کومه لوبه مو کوله ته ماته کیسه وکړه کومه لوبه مو کوله دا به مو کښېنه دا به ښه نو قدرمنو لیدونکو دوی مې په چل وغږوله خو متاسفانه چې خبرې ډېرې نه کولې او همدارنګه ماشومانه لوبې دي نو چې یو یې برقه په سر کړی یو نه یې ناوې جوړه کړې نو کلیوالي ژوند کې همدا خوندونه وي او همدا مزې وي چې حتی زه خپله هم ماشومتوب پسې مې خفه شوم نو ځکه مو تاسو ته هم وښودله چې هغه د ماشومتوب وختونه مو در په یاد شي کلیوالي ژوند مو در په یاد شي بېرته او هغه خوند چې په کلیوالي ژوند کې ماشومتوب کې وي هغه خوند د ماشومتوب به بېرته هېڅکله پیدا نه شي قدرمنو لیدونکو مشرانو سره خو مو خبرې اترې سره وشوې ټوکې ټکالې د دوی د دودونو رواجونو په هکله مو ډېرې خبرې وکړې نو هلته یو دهقان ده چې زه هغه سره هم خبرې کوو چې څومره کار کې هم ډېر بوخت دی او همداسې دا کار څومره ستونزمن دی او دا فکر کوم ډېر په مینه یې ترسره کوي نو تاسو هم کیمره تاو کړئ چې تر څو دوستان هم د زیار ستا د کار مزاحمت به هم وکړمه جوړې په خیر خیر بسې مننه پوله بندوي اوبه را خوشي کوي که څنګه ولا چې اوبه خو وختي خوشي کړې وې خو اوس اوبه لږ مشکلات هم زیات دي نو د دې وجې نه بس هغه پټي لاندې اوبه شوي نو اوس دغه کوو چې مازدیګر 4 بجې دولتي اوبه روزګارېږي د ولس دپاره نو تیارې دا لارې برابرو چې اوبه را خوشي نو داسې زیار باسي خدای دې په کار برکت واچوه نن دې څومره کار دی وکړو د څو بجو نه ته په کار بوخت وې دهقاني باندې ښه ستړی شوي باندې ولا چې ستړي شوي خو لکه مثلا د شپې د خوا نه چې دی اوبه لرو د ورځې د خوا نه بیا د دولت اوبه خو د ورځې د خوا نه چې د پټي کوم مشکلات یې که نه لکه ګیا وباسو او بس ګوډ موډ دا کوو څه شي مو کرلی اخوا لاندې په پالیو کې جدي جوار دی بس دا بنګلی دی د کور دپاره او دا رومیان دي جوار یې نیولې نه جوار یې لاندې نه ما ویل که جوار یې نیولې چې پکې ورګډ شوم نه جوارو کې دا وخت شته دی ښه جوار یې نه دل نیولی نور د څه شي موسم ده په دې وخت کې دلته څه کرل کېږي ډېر دلته خو موسم زیات وخت چې دی د هندوانو دی او بس سبزیات کې جدي دا رومیان دي او بنګلی دي کور کې لپاره بانجان او دغه شی نه دغه وخت کې کرل کېږي اخوا پټي کې مو څه کرلې نو اخوا پټی لا فی الحال خاره پروت دی هغه به وروسته د دې نه اخوا کرمو دپاره اوزګار او کرم ګل کرم ګل ښه نو اوبه دې سهار هم خوشي کړې او اوس هم خوشي کوئ ځان ته په پټي کې کار کوئ که نور څوک هم مرسته کوي نور څوک مرسته کوي خو هغه پورته موږ خو ورله پیاناوه وي خو چې تاسو ورته څه وایي په اوبو باندې څار کوي یا بره ځي نو
دوستانو وویل چې دا ښې ټپې هم کولی شي، زمزمه هم کولی شي. البته دهقانان خو طبعا چې باید وکړي ځکه ډېر ستړي کوونکي کار یې، نو بیا چې د ستړیا لپاره یو زمزمه او یا قربان ورسره وکړي بیا به ښه وي. ها زمزمه خو به صحیح ده، وکم درته خو لکه که څومره تاسو فکر کوئ ولس دردېدلی دی لږه به دردونکي غوته کیږي نو به خیر هماغه د زړه درد مو بیان کړي. د زړه درد به دله بیان کړو که نه. ته چې راځې زه به د کلي نه وتلی یمه، یا به یم مړه یا به د کوره چای شړلی یمه. دا جاهلان دي ګنې څه بد مې جهان سره دي، دا جاهلان دي ګنې کم بد مې جهان سره دي. د وخت بلال یم په هزان پورې وهلی یمه، یا به یم مړه یا به د کوره چای شړلی یمه. زړه مې درتلل غواړي قربان خو زه درتللی نشم، زړه مې درتلل غواړي قربان خو زه درتللی نشم. دی جاهلانو سورته نورته غورځولی یمه، یا به یم مړه یا به د کوره چای شړلی یمه. ډېر په زړه پورې، ډېر عالي و، ډېره زیاته مننه. کور ودان خدای مو غږ همداسې تاند لره او څه جالب خاطره دې ووایه د ورځني ژوند کې، د خاني ژوند کې څه جالب خاطرې سره مخ شوې؟ نو جالبه خاطره خو به څه وي، خو بس دا د کلیوال ژوند خو دغه شانتې دغه یې چې صاحبه موږ 1 بجه نن خو ناوخته شو وځو اوبو پسې، نو بس دې کې بعضې نیمې ماخوستنې ډوډۍ خوړلې چې تاله راشي 12 کورانه بدله وکړي صاحبه چې زه سهار وایي زه 1 بجه تللی یم اوبو له سره. خو مجال دا دی چې ګینې راوتې به م د کوره نه نو کله د شپې ناوخته 1 بجې چې اوبه دې خوشي کړي ستاسو نوبت بیا داسې خو نه چې کوم بیاله کې غورځېدلې یا کوم بل څه؟ نو یاره ویاله کې خو نه یم غورځېدلی، خو هغه تېره شپه را سره هغه ملګری مو او هغه پورته ځای کې خوب راتله، نو د خوب له امله لږ لوېدلی یم. هماغلته به ویده شوی بس ده داسې ډېر یې پرېم نه غوستم هغې، خو بس بېرته یې راجګ کړم. بلکل. داسې چې په پوله کښېنې ډېری وخت په کوم چرت کې ځې؟ ډېری وخت خو په دې چرت کې ځو صاحبه چې کله به ماته واده کوي؟ نه واده چرت خو ډېر نه م کوو، خو چرت هم ډېری وخت دا یې چې موږ باندې لکه د اوبو مشکلات تېر شو او زه خو که رښتیا زه خبره خپله ځاني دغه چرت ډېر وامه که نه چې بس کله په یو سیند باندې ډیم جوړ کوو، برق را تېر کوو، په دغه خیالونو کې ټول عمر ډوبې. واده مو کړی؟ واده مې کړی. واده یې کړی ځکه د واده چرت نه وهي. مخکې خو به مو د واده چرت وهلی؟ ولې نه، مخکې م ډېر وهي. په مینه مو واده کړی که څنګه؟ ولا چې بس ویې وله په مینه. کله چې رسېدلي هم یې د خاني ژوند کې ډېر خوند وي او که نور ژوند تعلیم مو کړی؟ نه تعلیم مو نه ده کړی. څه دې ارمان و چې تعلیم وکړې نه کړې؟ تعلیم خو اوس که درته ووایم چې تعلیم مې کړی او د 3م صنف په پورې. نو خیر محترم صاحب ته یو خبره بدله وکړم چې یو ورځ مکتب ته لاړم نو څوک پکې نه و، چې نه و نو پوښتنه مې وکړه چې ولې دا څوک نشته دی، نو بره د کوټې په سر یو دی بخار ایښی او د هغې وخت نه دی خوا بیا هم نو مکتب په لار نه یم. کوټې په سر دیګ بخار؟ یو دیګ بخار ایښی و نو هغه نور ښه بس همدا مشکلات ده چې ډېری ځوانان مو پاتې دي د درس نه. او تاسو ډېر ښایسته زمزمه وکړو، تاسو نه ډېره زیاته مننه. نور ستاسو د کار وخت نه نیسو. مننه. کور ودان. نو له دوی سره مو چې خبرې وکړو ډېر ښایسته زمزمه یې وکړو او بله خبره ده چې د دې بدبختۍ او د دیګ بخار په اړه یې واقعا چې رښتیا خبره یې وکړه. خو بس خدای دې مونږ د دې دغه نه د دې عذاب نه نور خلاص کړي. څنګه چل دی؟ دا یې لور ده. څوک یې لور ده؟ ته یې لور یې؟ دروغ هم دا یې لور ده.
نن هم راغلی یو بټي کوټ ولسوالۍ ته باریکاو قلاوال سیمې یا کلي ته چې د دې ځای په هکله د دې ځای د دودونو رواجونو او کلیوالي ژوند به په اړه به پوښتنې کوو خبرې اترې به سره کوو ډېر کلیوال هم دیره کې ناست دي نو لاړ به شو چې دوی نننۍ دیره کې نو دوی به میلمنه قبلوي او که نه یا بیرته به ناهیلي زما نو د دوی څنګ ته به هم لاړه شومه سلام جوړ په خیر تاسو میلمانه قبلوئ او که نه ځکه ډېری وخت خو ډېرو ته میلمانه نه ځي که نه میلمانه ځي سلام جوړ په خیر کاکا تاسو ښې په خیر ساعت مو ښه دی ډېره مننه کور ودان قدرمنو لیدونکو ډېر خوشبخت خلک دي او ډېر خواږه خلک دي دوی ډېری ډېرو کې چې دي نو پښتانه او ټول نارینه وي متاسفانه چې میلمنه نه قبلوي ډېری ډېرو کې نو نن خوشبخته یم چې له دوی سره یم کاکا تاسو ښې په خیر ساعت مو ښه دی ډېره مننه موږ سره خبرې کوئ ښه تاسو دې خوا وګورئ لږ ستاسو نوم کاکا زما نوم حاجي اقبال شاه دی حاجي اقبال شاه او د همدې کلي اوسېدونکي د همدې کلاوالو د کلي اوسېدونکي کله مو چې د دې ځای نه بل چېرته کډه وړی ولې نه ډېرو دلته یو موده مخکې چې د جګړې وي بیا د دې ځای نه زموږ دغه ټول خلک مهاجر پاس څوک نمرود ته لاړ څوک جلال آباد ته څوک کابل ته څوک یو ځای او بل ځای چېرته چې خپل خپلوانو د هغو څنګ ته ورغله اول ته یې ورسره یو څو شپې سبا کړي نو بیا یو څه موده بعد چې بیا په دې علاقه کې کلاري راغله بیا راښکته شو زموږ دا فصلونه دا کورونه زموږ ټول وران شوي وو مالونه هم خرڅ کړو همالته هم خواړه څه نه وو نو غریبي ځمکې رانه پاتې شوې نو موږ په ډېر تکلیف سره مخ وو دا ټول کلی دا ټول اوس باریکاو هو بلکل بس همدا بدبختي ډېره روانه ده خو اوس وخت کې شکر بیخي له منځه تللی او له منځه تلو په حال کې دي دا راته ووایه چې تاسو نجونو ته په تعلیم برخه کې اجازه ورکوئ که نه ولې نه ورکوم ستا خپل لورګانې شته هو زما خپل لورګانې تعلیم مو ورباندې کړی هو ولې نه یو په 10 کې ده یو په 12 کې ده دې ته وایي څو چې حکومت اجازه نه ورکوي حکومت نو هغه اوس په کور ناست دي خواره نو قدرمنو لیدونکو ډېری کلیو ته چې تللي یو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي ډېری پښتانه خو دې ته وایي خوشبخت کلی نو څومره خوشحاله خپل کلیوالي ژوند نه الحمدلله خوشحاله خو تکلیفونه دي چې اوس کاروبار نشته دی روزګار نشته دی بچي هم ټول خوشي ګرځي او خواران ناست دي نو خوشحاله نه یم هم خوشحاله یم څه به وکړو او څیزونه قیمته دي همداسې مزدوریان هم نشته دی غریبي له ټول په کور ناست یو بس دغه پټي کې ټکه ټوکه کوو هغه هم چې دی کله راباندې اوبه وچیکي حکومت او کله څه وکړي او کله څه وکړي او فصلونه یې زموږ ټول تباه کړه تاسې ولیدل بلکل څومره وخت ستاسو د واده نه کېږي زما د واده خو ما 2 ودونه کړي دي 2 ودونه مو کړي الحمدلله هغه مشره کډه مې وفات شوې ده خدای وبخښي او بل واده مې چې کړی تقریبا 15 کاله به کېږي 15 کاله به کېږي زمن ته به مو هم ودونه کړي او زمن ته زوی سره خو یو ځای خو واده نه ده کړی یعنی زوی سره خو یو وخت کې یوه ورځ کې واده نه ده کړی چې د هغه هم واده وي ستاسو هم واده نه یو ورځ مو سره واده نه دی کړی هغوله مې بیل کړي دي او زما بیل ښه ستاسو بیل څومره ولور دې ورکړی او څومره وخت تاسو نامزاد کېناستئ د اوم واده کې زمونږ د علاقه کې خو داسې دی چې ورور ترې نه اخلي که نه زمونږ دستور داسې دی چې کله موږ خور و لور ورکړو نو هغه خلکو به ته ویو چې یاره ته به ورته یا 300 تولې سره کې 15 تولې د هغه سړي وسې ته ګوري چې څومره یې وسی په هغه اندازه باندې نو سروپ یې ورته دغه کړو او بیا چې دی هغه د کور سامان چې دی دغه یو رواج دی ورته یې اخلي یو ډبل بیټ او سینګار میز او بستره او دا لوښې موښې د کور څومره وخت تاسو نامزاد کېناستئ د هم واده کې
یا تقریبا یو 2 کاله به ناست وم. 2 کال نامزد کېناستی. کله چې خسر کره دې تلې خسر د خوی و خصلت وضعیت یې تا سره څنګه و میوه دې وړله او که نه؟ ډېر ښه وضعیت یې ما سره ما میز نه میوه وړې ده او نه یې ما نه غوښتې ده تر اوسه. میوه مو نه ده وړی؟ نه دوهم واده هم و او میوه مو نه وړله؟ نه مې ده وړې. دا خو ولا ښه کار نه شو که نه؟ بس خو نه یې غوښته ما نه. نو څوک چې درنه ونه غواړي خو ته خو خسر بس زنانه وړې وه زه نه وم ورغلی. تاسو نه وی بیخي ورغلی؟ نه زه نه یم ورغلی. کوژده واده دوهم واده بیا کوژده مو هم کړی؟ هو کوژده مې کړې. ښه نو ولور مو ورکړې تاسو خپله؟ بس دومره ورور مې ورکړی چې ښځې پې ځان ته خپل د مهر ګاڼه اخیستې وه. اول واده کې ډېره خوشحاله وې که دوم واده؟ دواړو کې خوشحاله. دواړو کې خوشحاله. اول واده به تاسو ته د مور او پلار په خوښه وي؟ او هغه د دوم مور واده به ستاسو خپله خوښه. بس همداسې در وړاندې. ښه نو بیخي تاسو خسر کره نه یې تللی؟ یاره بس داسې و چې ما کله کوژده وکړه نو ما ورته ویلي چې ما ته په واده سر راکوئ. نو دومره وخت پکې تېر شوی نه وه چې مونږ پکې اخترونه او دا کار کړی وی که نه نو 2 میاشتې نه دا خو بیا 2 کاله خو همداسې ناست وم که نه بیا مې چې کله دا وکړله نو بیا مې 2 میاشتې بعد ایسته خپل واده وکړ. ښه 2 میاشتې بعد مو واده وکړو. او هغه سره چې وم هغه خو وخت مې تېر کړی و هغه نه وروسته بیا مې ښه هغه اولنی واده کې 2 کاله کېناستی؟ او نه اولنی کله چې کډه مړه شوله وفات شوله که نه 2 کاله بعد بیا بل واده؟ مریضه وه هو بیا 2 کاله بعد بیا ما دا واده و چې کله مې وکړه نو 2 میاشتې ټینګ بیا ما ایسته. ښه نو خرچ ځکه دوهم واده و خرچ خو تاسو نه دومره وانخیسته چې یا ته بیزاره شوی اوسئ؟ نه موږ سره یې ډېر ښه کړي دي. داسې خو ونه ویل چې غواګانې لرئ واده کې به یو غوا مخکې کوئ حلالولو لپاره؟ نو بس دا خو دود دستور دی نو همدلته غوښه م اخیستې وه غواګانې یې رانه نه یې غوښتې. نو نور مشرانو سره به هم خبرې اترې کوو. تاسو نه هم ډېره مننه خو داسې جالب خاطره دې ووایه چې د ورځو او شپو کې ورسره مخ شوي اوسئ په ژوند کې. نو په ژوند کې خو داسې دی چې کله زما کډه مریضه وه ما به پاکستان ته وړله هغه د کرزي په حکومت کې. نو هغې سره ډېر زه په تکلیف وم هغه ژوند کې چې دی زه خوشحاله نه وم خفه وم مریضه وه زما به ورسره داسې ما د دې مرۍ تکلیف یې و روزي به یې نه تېرېده چې زه به ورسره لاړم یا زما به ورسره ټوله ورځ ناره وه. نو لیلا مجنون ځکه د هغوی چې ناروغه وه ډوډۍ زړه ته نه کېده تاسو کیب هم ښودله ډوډۍ به م کېښوده د هغه به نه تېرېده چې مرۍ نه به ښکته شو بېرته به یې والټیانې کولې ګرځولې بس زما به هم نه تېرېسته به دې پاڅېده. خو لیلا مجنون وایي. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو د کلي بل مشر سره به خبرې اترې کوو. سلام جوړ په خیر تاسو خیر؟ وعلیکم السلام تاسو خیر راغلی. ډېره مننه. نوم مو ووایئ؟ انور الله. نور الله کاکا. کاکا له کلیوالو نه مې واورېده چې تاسو 4 ودونه کړي؟ نه ما یو واده کړی الحمدلله اوس هم راسره دی او ژوندي یو دواړه. کلیوال وویل چې 4 ودونه یې کړي او 5م باندې مین دی. نه هېڅ کېدی نه شي دا خو بیخي د سنت طریقې نه هم زیاته ده. 4 ودونه سړي ته جایز دي مسلمان ته او 5م واده خو بیخي جایز نه دی. خو ما یو واده کړی دی خو ورسره خوشحاله یم اوس پورې سره دواړه ژوندي یو. اوس وایي ویې ویل چې یو باندې اوس وختونو کې مین دی دا خبره رښتیا؟ نه زه سپین ږیری سړی یم زما مینتوب ختم شوی دی اوس د ستاسو وخت دی چې څه کوئ. ډېره مننه. واده هماغه اولنی یو واده مو کړی په مینه مو کړی؟ ډېر په مینه او په شوق مو کړی اوس هم سره انشاءالله ښه مینه محبت لرو. ښه هغه مو په مینه کړې ښه چا چې وویل اوس مین شوی نو دروغ یې ویلي؟ دروغ یې خود ویلی دي نو دا تا وویله. تاسو نه وی هغه وخت ډېره کې بل چا وویل ما ته؟ ښه کېدی شي نو بس مونږ خو سپین ږیري یو ما خو درته ویل چې اوس ستاسو وخت دی د مینتوب او د ستاسو زامن لورګانې شته؟ لورګانې به مو واده کړي زامنو ته به مو ودونه کړي وي؟
انشاءالله ما 4 زامنو ته ودونه کړي دي، 5 لورګان مې واده کړي دي. ډېر ښه ماشاءالله. او دوی باندې زومانو باندې دي خو داسې 8 لکه 10 لکه ولور نه دی ایښی. خدای دې نه کړي. بلکل دا هېڅ امکان نه لري، دا زموږ په وطن کې نشته داسې ولور نشته. بلکل. نو کله چې تاسو لورګانې ورکول ستاسو دود دستور که د په دې اړه خبرې وکړو؟ نو دود دستور خو داسې دی چې لور ورکول یو خو دا ده چې زما خپله داسې عادت دی چې زما لور د واده کولو یي که ما واده لور ورکړي په هماغه وخت مې دستي د واده د کولو اجازت هم ورکړې په دې خاطر چې زما غاړه خلاصه شي. بلکل. باقي خبره دا ده چې زمونږ دلته ورور نشته چې یا 10 لکه یا 8 لکه یا څومره یا څومره، ځکه چې دا د مسلمانۍ خاص هم نه ده او دغومره دی چې هغه خپل لور دپاره مهر چې داسې یو لور ما ودوله چې هغې نه ما په خپله پوښتنه کړې چې ته ستا څومره څه شی پکار دی، څومره پکار دي. هغې ما ته په خپلې خولې ویلې چې پلاره یا 2 تولې یا 4 تولې یا 3 تولې سره پې ما ته کېده او بس دا زما مهر دی، په دې مقابل کې ما ورکول. ځکه ژوند د هغه د خوشحالي او خفګان د بلکل. او باقي د کور سامان دی که چې شی د ستا خپله وسه کېږي ته یې ورته اخلي، که د هغه ورته کېږي په خپل شوق یې اخلي، خو دا شی نشته. او زموږ په خپله داسې عادت هم دی چې هغه زموږ وطن کې یو رواج دی چې واده ورکوي نو خامخا خواړه هم ترې اخلي که نه چې دا خپل هغه شی هم ډېر خلک اوس ډېری خلک زموږ وطن کې داسې یو څوک یو ډېر فقیر یو ملنګ یي، مثال د خپل هغه د زنانه د واده شپې ته کونج شپه وایي که نه کونج شپې د جنکو دپاره چې شی ترې واخلي که من وریجې بورۍ 2 منه هغه بیل سوال دی که نه یې زمونږ 100% خلکو کې دا رواج ختم شوی دی چې خواړه ترې نه اخلي تقریبا. یا ستاسو رواج کې زوم ته خو هر سیمه او هر ولایت یا زموږ وطن کې نو زوم ته یو سزا ورکول کېږي د خسر کورنۍ لخوا که نه، چې ځینې ځایونو کې رواج ده چې کله د زوم ته یا بعد له واده نه یا مخکې له واده نه میلمستیا کوي حد بې اندازه ترخه او یا هم چای کې ورته مرچ ګډوي. نه دا زموږ وطن کې دا رواج ډېری ځایونو کې حتما شته چې زوم ته سزا ورکړي او یا هلکان د هغه تخت یا د هغه کوټه چې اماده کوي هغه تخت باندې ورته اغزي ږدي. نه خدای نه کړي، دا هېڅ امکان نه لري، دا زموږ وطن کې دا رواج نشته دی. داسې یوه سیمه شته دی پاس دغه کې د شینوارو خواته پخوا به زه خبرېدم چې دا د نکاح شپه چې کله نکاح تړي که نه بیا هغه جنۍ چې کوم دی هغه نکاح پلار یې نه معلوم وي او دا وهي او ټکوي او هغه ورته انکار کوي او دا بیا وهي او ټکوي او هغه انکار کوي ورته، نو هغه هلته د مور او د پلار د کور نه که بیا چې ته زور وي چې دا زما پلانې نکاح پلار یې دی او نورې جنکۍ بیا پېغور کوي چې ستا دومره تلوارو نکاح کولې زر دې ورته وویل نه یې ووالې نه یې وټاکولې. داسې یو رواج پخوا موږ خبرېدو که نه هغه نکاح نه یې بیخي پېښیمانه کوي. او زموږ وطن کې الحمدلله د زوم ډېر عزت کېږي، قدر یې کېږي. واده له چې ډولۍ پسې راشي ښایسته کټ ورته جوړېږي، پالنګ ورته جوړېږي، هغې کې ورته میز مخې له ایښي، خپل همزولي ورسره کښېني، غاړې کې ورته هارونه او ګلان اچوي. نو دا شی انشاءالله هغه هلک به خوشبخته وي چې ستاسو قوم کې واده وکړي. نو بس د قسمت معاملې دي، قسمت ډېر به خوشبخته وي. تاسو داسې د ژوند جالبه خاطره ووایئ، ژوند کې څه جالب خاطرې سره مخ شوې، مخکیني ژوند تېر شوي ژوند چې کله نامزاد وئ هغه وختونه یا اوسني ژوند خو داسې ژوند تېر شوی دی که زه درته یم تقریبا د 40 کال کې روان یم، مانیت نشته. ډېره زیاته مننه تاسو نه. خوشحال دي خوشحاله اوس. قدرمنو لیدونکو نو ځوانانو سره به هم څو خبرې اترې کوو چې هغوی په ژوند باندې خبرې کوو چې نامزاد دي، ودونه کړي که څنګه چل دی، یا نامزادي کې خو د خپل د نامزادې د لیدو کوشش کوي نه کوي که څنګه چل دی. نو زه د هغوی نه به هم پوښتنې کوو. مشران دلته ناست دي، ځوانان هملته سره راغونډ شوي، نو هغوی سره هم خبرې کوو. خیر تاسو ښه په خیر کور ودان تاسو سره به خبرې کوو. تاسو ودرېږئ. جوړ په خیر تاسو سلام ښه جوړ. ډېره مننه. نوم مو؟ عطاالله اقبال. عطاالله اقبال. د همدې کلي ولیا واده مو کړی؟ ولې څومره وخت کېږي د واده مو؟ 2 کاله به کېږي. 2 کاله به کېږي. څومره وخت کوژده دې وکړو نامزاد کېناستئ؟ 1.5 کال. 1.5 کال. په دې 1.5 کالو کې ته د خپل نامزادې د لیدو کوشش کوو؟
رښتیا ووایه. زیات زیات بالکل. نو دا د پلرونو ظلم دی او که د خسر دا بس یو رواج دی. رواج دی. خو بس هلکان یعنې له کورنۍ زوم یا د خپل نامزادې لیدو کوشش کوي لکه تاسو چې کوئ. کوم وخت خو قصور دې در باندې ګزار نه ده کړی؟ نه نه یې ده کړی؟ نه زه زیات دلته ځم هم څه نه. شوي وي؟ نه زه زیات دلته ځم هم نه. اوس خو مو واده هم کړي، اوس خو همداسې ولاړ شوي؟ نه اوس کور یې دلته نږدې هم نشته، کابل کې دی. خو زه خپله دا دغه لرم خو حیثیت دلته زیات نه ځم. زیات نه ځئ. او کوژده کې یو نیم کال کې به په یاد مو راځي څو ځلې تللی یئ؟ یاره تللی به مې دا شپږو وارې به تللی. کوژده کې څومره وخت مو کېږي د واده نه؟ د واده نه دې خوا 2 کاله. 2 کاله. او یو نیم کال کوژده شوې کېناستې نامزاد. د یو نیم کال کې ډېر تللی او که د 2 کالو؟ یاره یو نیم کال کې به ډېر تللی. ډېر تللی ځکه چې نامزاد دې صبر وګوري. هغه یو نیم کال چې دا کوژده شوې ناست و نامزادي کې، او دا اوس 2 کاله چې واده شوی واده یې کړی، نو د 2 کلونو کې چې دا وخت هم ډېر ده خو ډېر نه ده تللی، یو نیم کال نو هغه وخت ډېر تللی د دې لپاره چې ته خپل نامزاد وګورې. خو بیا دې ونه شوه لیدلی؟ نه بیچاره ظلم درسره شوی. ډېر زیات ظلم ورسره ډېر زیات شوی. نو ستا اوښی ستاسو شته که نه؟ او 4 دانې. بیا خو غوسه نه درتله چې هغه اوښی دې په نامزادي کې راتله تاسو ته؟ ولې نه؟ غوسه ورتله؟ ولې هغه د قصور کور یې نه و؟ زه به چې کله مالته دغه کې کابل کیم کې ابو مسلم ایجوکیشنل سینټر کې ما انګلیسي ویله، زه به چې هلته لاړم بس همالته دلته یې کور و نږدې، بس زه به هلته ورغلم، بس بیا به شپه مې وکړه، بس سهار کې به بېرته راغلم. نو تاسو به هم قصور کره تلئ؟ هغه یو نیم کال چې کوژده شوې کېناستئ نامزاد ډېر به تلئ که نه؟ او اوس تاسو اوښی چې راتله نو ولې غوسه درته؟ هغه بېله خبره ده، اوس نشم ویلی. نه شئ ویلی. خو نو ولې هغه د قصور کور یې نه ده؟ تاسو به تلئ هغه به نه راځي؟ نه بس هغه اوس نشم ویلی. خو بس خور ده که نه؟ بلکل هر ورور په خپل خور باندې غیرت کوي، او ستاسو غیرت ته هم سلام. ډېره قدرمنو لیدونکو د دې مسلې به جزئیات اخلو، پوښتنه به کوو چې ولې ورونو ته غوسه ورځي کله چې اوښی ورکره په نامزادي کې راشي، او همدا ځوانان چې کله خسر کره ځي ولې خوشحالېږي او خپل اوښی بیا په غوسه کېږي ورباندې او غوسه ورځي. نو زه به نور ځوانانو نه به پوښتنه وکړم. قدرمنو لیدونکو خپرونه ته به پای ورکړو، خو د یو نظامي د ژوند جالبې خاطرې په هکله به تاسو ته ووایو چې هغه وویل 15 کاله مې عسکري کړې، خو په دې 15 کلونو کې ما یو ډز کړی چې هغه هم وایي هسې یو تیږه کوي ډزکو. ډېر جالبه ده. قدرمنو لیدونکو خوږو مینوالو، تر بیا چې بلې سیمې ته ځو د نورو کلیوالو د ژوند د دود و دستور عنعناتو په هکله سره خبرې اترې کوو، ټوکې ټکالې او د هغوی کلي ګورو منظرې، تر څو چې تاسو ته بیا ښایو. تر هغه تاسو ټول په پاک او لایزار رب سپارم. هر چیرې چې یاست یو بل ته مینه ورکړئ، مینه وویشئ او په مینه او محبت ژوند تیر کړئ. تر بیا ښه وختونه د یو سرلوړي افغانستان په هیله. الله مو مل شي.